commands in it, not interesting but bold too much. Let's see. Shabas ogore de nor commands tha. خولې والا ته ورکړه چې مونږ سره یو borders and shading تراتو اصل کې چې دا borders and shading سپاره استعماليږي نو برادر زیات ساته دا borders and shading چې کوم دی borders and shading دا مونږه وګوره کې چرته دا ټیکسټ والو دي چې او دا ځین انتخاب کم داسې نو ګوره د borders and shading تراشه نو ګوره په دې borders and shading کې مونږ سره سم مختلف قسمه کمانډز دي لکه پیج اول دا د ټیکسټ بورډر دی دا پیج بورډر دا شیډینګ دی نو مطلب مې دا دی چې موږ څه شیډ ورکول شو څه سوري ورکول شو نو ګوره مختلف قسمه شیډینګ تاسو دې څنګه ورکول شي شیډو واستره ډایرکټ شیډو واره نو ګوره ټول ته ودا سي سوري وګوره شاته لکه سوري غون تخکاری یا دا څه ګوره د پیج بورډر تراشي دي څنګه او یا دې چې ګوره 3D یا د خپل خوخه مطابق دي څنګه تاسو هغه شي 1 by 1 نو اني بورډر تاسو هغه شي یا ختموي نو نن باندې کلیک کنو ګره هغه بورډر چې تاسو کوم غستې نو هغه اتوماتیکلی تاسو له ختم کی او کنه چې دلته راشم دی بورډرز اینڈ شیډینګ تا او د کې دا باکس بورډر والم یا د خپل خوخه مطابق یو بورډر داسې والم اوس دا کم طرف ته ناخله نو کلیک کدا سه وګره ټاپ بورډر او باټم بورډر ما تمرا کوا صرف لیفت او رائټ بورډر ما ترا کا نو چې کله تاسو اوکے کم نو ګره هغه بورډرز ما ته اتوماتیکلی را ترا کی او کنه بیا دا بڑا بارډر زم زرا واستل غواړم نو دلته براشم وګوره ټاپ بارډر په کلیک کوم دا سه باټم بارډر او دا به دسنو کې کم ډیر دا سه ډیر وګوره د لیفت او رائټ نه ټیکسټ لک سپیس ته خو غواړم چې د بڑا بارډر لک سپیس ورکم دا سه نو زب د پیج بارډر تراشم او دلته وګوره دا هي خپل آپشنز د نو دا ته چې کم ټاپ ته کنه زر کوم چې فار ایگزامپل 14 پوینټس هغه سپیس ورکا او دا دې زنو کې کنو ګورستاغه ټیکس د دې بورډر نه لګ را لاندې شو سر کې ډیر او چې بیا سه پیج بورډر تراشم او دې زنو ګوره واپس آپشنز کلیک کما او دې زنه د 14 پسې بیا دا سه 1 پوینټ کما او دا اوکے کم دن اوکے کړي سه نه نو تاسو وګوره دا ټیکس چې کم دې اتوماتیکلی خپل د بورډر سره نږدې شو سر کې ډیر ما ته کوسوینا دا بورډرز دې زنه ختم کا نو نن تبراشم نن باندې بکلیک کوم او دا بزو کې کما نو ګوره دا بورډرز ما سره اتوماتیکلی ختم شو که یو کس ماته وی چې دا بورډر چې کوم دی دا پیراګراف ته نه بلکې یو لاین تر اوله نو زبراشم دې سره اصل کې ډیر پیج بورډر تا او په پیج بورډر کې بس دلته ګوره یو بورډر دې سره واخلم هر یو بورډر چې تاسو لري لکه دا بورډر ځاخلم او بیا دې کې ګوره اني کلرز دې کې اپلای کوم داسې نو چې کلم تاسو اوکے کوم نو د پیراګراف په ځای سوالم دې کې ټیکسټ فالم او دا بس اوکے کوم نو ګوره ماته هر یو لاین ته چې کوم دی یو پیراګراف یو لاین ماته اتوماتیکلی ری کراته ډیر داسې او دا پرینټیبل دی شي نه بالکل پرینټیبل دی دا هر څه پرینټیبل دی چې کم سره په خپل اونایم چې دا پرینټیبل نه دی ټول پرینټیبل دی اصل کې دی ځکه یو څو کمانډز داسې چې هغه پرینټیبل نه دی به تاسو څه خیم هغه چې کوم پرینټیبل نه دی مو سره بیا بورډرز اینڈ شیډینګ ته واپس راشي وګوره ز بورډرز اینڈ شیډینګ تر اسما نن یا اني بورډر چې تاسو رقم یا څنګه تاسو غواړئ نو کولای شئ چې په دغه بورډر دې ځنه ختم کړئ نو مطلب مې دا دی چې تاسو یو بورډر غواړئ او یو بورډر تاسو دې اپلای کو خو زه ټیکس له دغه بورډر ورکوم نو دا اوکے کدا سينو ګره هغه اتوماتیکلی بورډر وته ورک او کنه س ډیزاین دا بورډر غواړم ختمه کما نو بس هم دغه نن کلیک کړئ سينو اوکے کا جسٹ ټو کلیک دیس ون یاد ساته په ټیکس بورډر کې غټ مشکل څه دی دا بیا ډایرکټ تاسو نن کول نشي سي طریقې سره هر یو لاین به تاسو انتخاب وي او که چېرې زه بورډر تراشم دي چې او زه یو پیج بورډر ډایرکټ د پیراګراف بورډر اخلم نو هغه زه ډایرکټ وګورئ بیا راشي ختموي نو د بورډرز باندې واپس کلیک کوو نن کباس چې کلم تاسو اوکے کړئ سي نه هغه بورډر ما سره د منځ اتوماتیکلی لاړ شي دا ډېر یو پیراګراف ته اصل کې موږ یو لاندې یو خط یو لاین هم کش کولی شو نو تاسو په دې بورډرز اینڈ شیډینګ تراشي دي چې او هوريزونټل لاین باندې کلیک کړئ چې کلم تاسو هوريزونټل لاین باندې کلیک کړئ نو ګورئ دا مختلف قسمه لاینز دي چې وی کوم یو لاین تاسو ته لاندې راولې نو ګورئ کلیک کړئ سي اینڈ دن کلیک آن اوکے بٹن نو ګورئ هوريزونټل لاین یې ماته اتوماتیکلی راته راکړه نو مطلب مې دا دی چې تاسو یو لاین غواړئ لاندې د پیراګراف نو دا غي د لپاره موږ دا طریقې استعمالو او کله تاسو دویم کاپی غواړئ نو کنټرول سره د کاپی دا سیونی سه او لګي ډریګ کباس په دې طریقې سره ډیر نو ګوره کنټرول د کیبورډ نو نیسه او ماوس سره برکه نو اتوماتیکلی دا غنی یو کاپی والی نو ډایرکټ تاسو تاسو یو ټیکسټ دا
لاین ترمنځ د ډیکوریشن لپاره زیات کړه دا موږ استعمالولی شو او دا پرنټبل دي دا هر څه بیا راشي دې کې واپس یو کمانډ چې هغه ته موږ ډېر او پیج بارډرز اینڈ شیډینګ ته وایي دلته راځم اصل کې پیج بارډر تاسو د پیج بارډر ما سره خبره کوي لکه اوس پر خو ما د ټیکس خبره وکړه اوس پس چې کوم دي د فل پیج بارډر خبره کوم چې آی د پیج له بارډر څنګه ورکم نو زبر راشم دې کې وګورئ د بارډرز اینڈ شیډینګ باندې کلیک کوم او د پیج بارډر کې وګورئ مختلف قسمه کمانډز دي نو چې کوم یو کمانډز وګورئ دا پیج بارډر اخلي دام دې زنو کې کو نو وګورئ دا ستاسو د پیج بارډر شو او کو بیا زه پیج بارډر ته راشم واپس پیج بارډر ته سایز ولا څنګه کمې زیاتې نو ګوره سایز ولا کم زیات کا رنگ ولا بدلې رنگ ولا تغیر کړه سره اني کلر تاسو دې لور کول شي او دا دې زنو کې باس وګوره که چرته تاسو دې کې څه ټیکسټ ولیکې نو ګوره دا تاسو هغه ټیکسټ دی او دا نور تاسو چې کوم دی دیٹ از یور بارډر ټو بی نو ګوره مطلب مې دا دی چې کله تاسو دې سره بارډر ورکې نه نو دا څه ټیکسټ هم تاسو دې لیکل شي که تاسو دا بارډرز نه غواړئ او آرټ په شکل غواړئ لکه ګوره دې کې پیج بارډر تراشه نو تاسو یو کمانډ دی چې ته آرټ وته ګیلری وته وي چې ګوره کې مختلف قسمه بارډرز دي کم بارډرز چې تاسو اخلي نو دې زنه غستې شي سره کړی وګوره یو کین ټیک اني بارډر وګوره دا سه فار ایگزامپل وګوره دا پیج بارډر دی لور کومه نو وګوره دا سه فلاورز ټایپ وګوره ایز ا بارډر میرا وستل کنټرول 19 د کیبورډ نه او د ماوس سره اپ ډاون کړه سي بیا راشي دې کې پیج بارډر ته کنټرول به د کیبورډ نه نيسي پیج بارډر ته راشي چې ماوس نه کیبورډ نه کار کوي نه کیږي نو اټس امپوسیبل گوجه تاسو کله شروع شي مال یا چیر وړي څه بل سره درو ما ویل څه بل خبره کوي را پټول صفه باندې وړي شي دا پټول صفه باندې راغی نه مثلا نو یو کتاب لیکو یو شل او سونه کنټرول انټر کنټرول انټر کنټرول انټر کنټرول انټر کنټرول سونه ورکو باندې راغی سمجھن دې مطلب دی چې اول ټیکس لیکو بیا بارډر نه نه یو خبره ده اول بارډر والا بیا ټیکس لیکل اول بارډر ټیکس والا بیا بارډر لیکل یو خبره ده مطلب دوه سایډ نه چورته تاسو راته وی یو مګ یو خبره ده مخکې راته ترته یو لوی ډاکومېنټس لیکل دي ډزنټ میټر بارډرز اخره کې والا او کنه د سرنه ولا خبره خدای ته چې مخکې نه ارینجمنت د هر څو کې وته ډاکومېنټیشن خو ډېر غټ رول ادا کوي ډېر تاسو په لایف کې زما کمپیوټر کې مکمل نه دی کنه دا وټ کوم ټیکسټ چې لیکو دا په مینس کې دی دا څنګه کوي چې فل مکمل کوي څنګه دا دغه سي مکمل نه دی دغه سي دی څنګه دا فل راشي چې دا بالکل فټ راشي اوکې کدا چې سیمن جوړ درو به سه فیسل به شي به دې نه سه په لوټ راشي به دې کې ټاپ ازه باندې جسټیفاینډ کړو اوکې کدا سه بس دا سه بس راشي ویډیو کې خوشي به لاړ ورس دا کمال شته راځم اصل کلیر پیج واپس وګوره دې چې زه غواړم چې د دې آرټ دا سایز لږ زیات کړم نو دې باندې کلیک کوم را بشم پیج بارډر ته وګوره دا سایز چې ما سره دی دا سایز بس زیات کوم دا بس اوکې کوم بس وګوره لوک لایک دیس وګوره څومره په اسانه سره موږ داګه د آرټ هغه سایز کومول زیاتولی شو وګوره بیا پیج بارډر ته راشه پیج بارډر باندې کلیک کا او دا سایز دا څه کم کړی وګوره سونه سمپل ریلی سمپل تاسو راوستل شي بیا راشه پیج بارډر ته نه دا زمانه دی په کار بس پیج بارډر باندې کلیک کنن کدي سینا او دا اوکې کا بس نو ګوره هغه پیج بارډر ته اتوماتیکلی ختم کړ بیا پیج بارډر ته راشه واپس دې زنه وګوره تاسو وګوره مختلف قسم آرټس دي دا راول دا اوکې کدي سي کې دا سټیر زه غواړم چې دا د ټیکسټ ترانیز دی کوم نو تاسو په دې پیج بارډر ته راشه او دې زنه پیج بارډر باندې کلیک کې او بیا آپشنز ته راشه سر کې دا آپشنز دا خو تاسو ډیسکس وکړه ټاپ باټم لیفت رائټ وغیرہ هر طرف ته چې سپیس کمې زیاته نه ته بده انتخاب measure from نو ایج اف پیج مطلب دا دی چې دا بارډر اصل کې د دې پیج په سنډو باندې پروت دی زه غواړم چې دا د ټیکسټ را نږدې کوم نو ټیکسټ والا او دا دې زنو کې کا بس دا مو کې کا نو ګوره دا بارډر اتوماتیکلی چا تر نږدې شو ټیکسټ را نږدې شو که بیا دې کې پیج بارډر تر اړې دی پیج بارډر باندې کلیک کې آپشن واپس کلیک کا نه زه واپس سنډو ته بوزا ته ایج اف پیج اوکې کدي سینا دا مو کې کنه اتوماتیکلی دا ستا اصل کې دی پیج سنډو ته لاړم د پیج بارډر تراشه او پسې پیج بارډر باندې کلیک کې آپشنز کې او پسې وګوره ماستر سو کمانډز دي لکه الاین پیراګراف بارډرز ان 8 table edges with the page border always display in front surround header and surround footer what do you mean by these two
Align paragraphs borders and table edges with the page border. ګوره یاد ساتئ که چېرې زه دې ځنه یو border type والم لکه دا border ما واغسته او دې ځنه ټیکسټ ته رالم په ټیکسټ کې مې یو border واغسته لکه د خپلې خوښې مطابق دې ځنه یو دا border اخلم یا any border یو thin small border به والم داسې ډېر this one او دا سایز یې ډېر زیات نو دا به زه کم والم داسې او دې له به دا رنګ مختلف کم چې ما ته یې پته ولګي دا به زه اوکې کړم وګوره دا زما د ټیکسټ border شو دا زما د پیج border شو اوس ګوره چې کله وي دا دواړه کمباین شي که نه چې کله دا بارډرز کمباین شي مطلب زه رالم دې ځای کې آپشنز ته او د ایج او پیج په ځای ما ټیکسټ ورته ورکړم نو چې کله زه دا ټیکسټ ورکړم او دا مې اوکې کړ نو دا بارډر دې ته رانږدې شي وګوره داسې دا بارډر ما سره دې ته رانږدې شو اصل کې ډېر اوس زه ورته وایم لکه زه د پیج بارډر ته رالم او د دې پیج بارډر هم ما زیات کړ دې ځای کې دا سایز ما نور هم زیات کړ او دا مې اوکې کړ دلته نو ګوره دا څونه بدلېږي وګوره دې خو هغه بارډر چې کله پرنټ شي دا شاته ښکاري ډېر اکورډ لګي ځکه چې کله دا دوه بارډر یو بل سره کنجسټډ شي یو ځای شي نو زه وایم چې دا ټیکسټ بارډر ریموو دیټ الاین یې کړه ترتیب یې کړه نو ګوره دا ما سره ښه نه ښکاري نو زه به دې پیج بارډر ته راشم او په دې پیج بارډر کې زه به دا الاین به کړم ترتیب به کړم چې کله پیراګراف بارډر او د ټیبل ایج بارډر یو ځای شي نو دا ترتیب کا ارینج کا اوکې کړی سي نه او دا مو کې کا نو ګوره کو زه ګورم دلته کې نو ګوره ما سره سید د لاین بارډر خو ښکاري خو چې دې ځای کې کم بارډر نو ډېر بد ما سره ښکاري دل نو هغه مال ختم کړو او کنه تاسو هغه غواړئ نو بیا دې پیج بارډر ته راشئ او دلته کې وګورئ پیج بارډر باندې کلیک کا بیا آپشنز ته راشه الاین پیراګراف بارډر اینڈ ټیبل ایجز وذ د پیج بارډر دا اوکې کړئ سي نه دا اوکې کا نو بیا وګوره هغه بارډر تاسو سره ښکاري چې ډېر اکورډ لګي دې ځای کې ډېر یو کین سی دیٹ ویری سمپل وګوره ښکاري کنه تاسو سره نو مطلب دا یو بارډر تاسو دې ځای نه ښکاره کوي نو هغه ډېر اکورډ لګي دې سایډ ته دې بل طرف ته نو دې لپاره ډېر مونږ دا نه استعمالو بیا همیشه دپاره دا مونږ ترتیبو چې کله دا دوه بارډر یو بل سره یو ځای شي کنجسټډ شي کنجسټډ مین یو ځای کېدو ته ویلی شي بیا راشي دې ځای نه پیج بارډر ته واپس وګورئ د هغې څه بل آپشن دي چې هغې ته نو دا ټیک مارک مسټ آن کول پکار دي آلویز ډسپلی ان فرنٹ وګورئ تاسو وګورئ لومبۍ ما ته کم یو بارډر ښکاري د پیج بارډر او د ټیکسټ بارډر یې اټومیټیکلي شاته کړی دی زه ته وایم بھائی دې بارډرز ته راشي دې ځای نه او دلته په دې آپشنز کې څو کا دا بارډر شاته بوځه اوکې که دې ځای نه او دا م اوکې که بس نو پیج بارډر ما ته شاته لاړو او ټیکسټ بارډر ما ته مخامخ راغی اصل کې بیا دې ځای نه آپشنز واپس پیج بارډر آپشنز باندې کلیک کا او دې ځای کې وګورئ آلویز ډسپلی ان فرنٹ د ټیک مارک آن کا نو ستا د دې پیج بارډر چې کوم دی अब تعالی صدر کی अब تعالی مخ کې در کې او دا ټیکسټ بارډر اتوماتیکلی شاته پوس بیا راشي دې ځنه پیج بارډر ته ود کېږي مخه آپشنز باندې کلیک کې آلویز الاین پیراګراف دا ټیک مارک آن کې سراوند هیډر اینڈ سراوند فوټر پاونی چیکر अच्छा सराउंड हेडर एंड सराउंड फुटर सोबत बीएम ज्यादा जी से रहता हुई एच बी शी सराउंड हेडर एंड सराउंड फुटर तो गुरे सराउंड भी राचा पेरे के दो था नो हेडर एंड फुटर याद ही भाई कदल ते चक्कर से फॉर एग्जांपल से डबल क्लिक कमा मतलब तो जरूर कम जैसे वर्ड क्लास नोट्स दामे होता वर्क वगैरह दाज़मू हेडर शू दाज़ शू ज़मूंगा हेडर और कुल्लान द पेज फुट तजू वहाँ के कमांड है ना गुड फुटर आसान a piece of cake अच्छा फुटर तेरा उस say notes created by उस्मान या से मीर गज़ब खान जो भी हाँ ना ठीक है अगड़म बगड़म अच्छा भाई नौकरी हेडर एंड बॉर्डर्स की रावस्त और देन बॉर्डर्स जो उबास दा द्वाना दे बॉर्डर्स नो बासा वैसे बराशम भी सिंपल तरीके से पता था जो कर लाने कवे कलब कवे कर लाने कवे ना मुश्किल भी सर और जो बहुत समझ तो पसर वालाड़ी नो कल खरने की सर तो तरह से को की ना यो मुश्किल बिल मुश्किल आसान सी क्यों नहीं करते पेज बॉर्डर तराशा और ऑप्शंस के सो का सराउंड हेडर और सराउंड फुटर ना टिक मार्क लरेका दी बस्ता हेडर ना दा बॉर्डर बासी और दी बस्ता दा फुटर ना बॉर्डर ओके ओके अगर ऑटोमेटिकली अदा बॉर्डर ना लाने शो और दी खोगर दे द बॉर्डर ने
نن زه غواړم چې دا د بارډر کې ګیر کما نو بیا اوت دلته راشه پیج بارډر ته او دې زنه ګورې آپشن کلیک کا سراوند فوټر ته ټیک مارک آن کا اوکے کا او دا اوکے کا بس نو ګورې سونه سمپل طریقې سره هغه په دې بارډر کې راګیر کړی داس نه بس نو بارډر دام نن کدي سینا پیج بارډر تراشه دام نن کا بس نور زما بارډرز نه دی پکار نو ګورې بس سمپل عادي حالت کې ټیک سے دل درک بیا راشه وګورې بارډرز ته واپس او پای کې مو سره د شیډینګ معنا د سوري because دا څه کار کوم چې د ټیکسټ د زیو شیډو وته ورکوم یو سوري وته ورکوم نو زه براشم پیج بارډر ته او د شیډینګ باندې کلیک کوم او په دې شیډینګ کې زه به سو کوم دلته اني شیډ اني کلر بس دې کې اپلای کوم لکه دا او وګوره دا کس یو زبردست غوته دا سه 5% ګرین ډاټس ودی کنه نو ګوره دا 1% ګرینز دا څه وته ورکوم نو تاسو هغه ټیکس په ډېر زبردست طریقې سره کوي تاسو ښکاری کنه ډېر مطلب دا چې کلم دا پرنٹ کې نو د دې شاته یو کلرفل پیج پرنٹ آوټ شي او هغه ټیکس په ډېر زبردست کاری ٹھیک ہے نا نو هغه اتوماتیکلی موږ سره سوشي دا ټیکس شاته هغه بیک ګراوند اتوماتیکلی موږ سره راشي نو مطلب می دا دې چې کلم تاسو بیک ګراوند ټایپ د اسره واستل غواړئ نو زه به دې پیج بارډر ته راشم واپس په دې ځای کې شیډینګ ته به راشم دا به دې څه نو ګورې دا به نو کلر کم او بیا به دا سټایل چې کوم دا به کلیر کما اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن نو ګورې زما هغه ټیکس اتوماتیکلی څه شو لاړه ختم شو اصل کې دا هغه یو آسان یو ایزی میتھډ دی چې به په کومه طریقې سره مونږه د پیراګراف لچ کم دی یو شیډ یو سوري ورکول شو نو که سبا تاسو د بارډرز اینڈ شیډینګ باره کې څه خبرې کوي نو دا ډېر د بارډر اینڈ شیډینګ باره کې څه خبرې شو بیا راځو سره کې یو بل کمانډ چاغې تا سورټ دیٹ از کالډ سورټ and sort mean ascending descending sending ascending descending ये नहीं बोलता z नहीं बोलता है okay मेरे उस्मान उस्ताद वो बस ये कमांड चाहिए तो sort होते हैं विच sort हुई तरतीब और कबूल था दो किस्म तरतीब थी ये तो तरतीबी सऊदी हुई बल तरतीबी नुज़ूली होते हैं विच सऊदी मतलब دا دی چې اول A والا نوم بیا B بیا C بیا D بیا E اخره کې Z او نزول لومبه Z بیا Y بیا W بیا دغه څه اخره کې A بدل کړي او بالکل دا غیر لپاره یا تاسو ټیبل والے یا تاسو ډایرکټ سټیټ تاسو کې کېډیر چې کلم تاسو د اسندنګ تراشه نه ګورې پای کې دا درې آپشنز دي یا به تاسو اسندنګ یا به ډیسندنګ دا به تاسو دا دوه کمانډز اپلای کوئ ګورې لومبه یو ټیبل اخلم پای تاسو ته اپلای کوم لکه انسرت درازم د ټیبل آسان نه زه به یو سو ټیبل داسې والم ډیر وګورئ داسې در کوم نیم سیلری ان پوسټ احمد سیلری دا کلرک سجاد نور سی کمال یاسر زید ازر کوم چې زبیر اور زاهد او د نور په ځای باندې به آصف او د کمال په ځای باندې به بشیر ایٹسیټرا داسې ورکړه او داسې فار ایگزامپل معاش شو ٹھیک ہے نا دا معاش شو کلرک ډایرکټر کوک ډرایور سیکیورټي ګارډ او سه فینانس دا شو مثلا ته دا نه کوي وګوره سبا دا ټیبل به کلیک کوم داسې زبراشم هوم ته او په هوم کې به دې ځای وګورئ آرډرز دي ما سره سارټ کمانډ دی نو ډېر په سارټ کې ما سره وګورئ د سارټ د راتګ نه مخکې به تاسو اسینډینګ اینډ ډیسینډینګ دی تاسو سره نو چې کله زه اسینډینګ ډیسینډینګ د هر یو کمانډ نه مخکې به تاسو کې لومې به دې مای لیسټ هیز ته به راشي دې ته ولې راځم د دې یو فایده موږ سره دا ده چې کله دا تاسو مای لیسټ هیز هیډرز وانخلئ نو بیا دې داسې کار کوي چې ستا دا لومبې دا هیډینګ نه دا هم یو ځای بل ځای ته وړي اسینډینګ ډیسینډینګ کوي یې ترتیب کې کوي یې تاسو کې ډېر نو زه غواړم چې دا ترتیب کې نه کما I don't want چې دا ترتیب کې نشي ما سره ځکه دا په خپل ځای باندې ما سره پکار دی نو زه به څه وکړم زه به راشم داسې کار به وکړم چې اول به دې ځای نه مای لیسټ هیز هیډر رو به واخلې نو ګورې تا له درکړي چې دا نیم سیلري پوسټ ورځه نیم سیلري پوسټ چې کوم دی دا ما سره اصل کې دا زما فیلډز دي او زه په دې باندې اسینډینګ یا ډیسینډینګ اخلم یو ګورې نو هیډر رو به واخلم دې ځای کې نو
نو ګوره کالم 1 کالم 2 کالم 3 دا زموږ هیډینګز دي نو ګوره که تاسو اخلم نو دا غلط طریقه ده my list has header row اول به دا واخلم او څو ګوره اوس ascend descend کومه یاد ساتئ ډیر چې کله دا ascend descend کیږي this one نو یاد ساتئ چې زاهد لاندې راځي نو د ریکارډ په ټول د سره لاندې راځي دا نه چې نوم لاندې راشي او دا سره پاتې شي دا خو بیا غلط طریقه ده موږ سره نو زه به راشم دې ځنه ascend descend ته my list has header row او دا به ascend والم او دا به اوکې کم پاس نو ګوره هغه نیم سیلري پوسټ په خپل ځای پاتې شو او دا هغې نه لاندې چې څومره ډیټا ده هغه ما سره ترتیب کې راته راکړې دا د هغې یو ایزي میتھډ دی نو چې کله زه یو ډیټا په یو ترتیب کې ورکوم نو د هغې دپاره موږ سره دا میتھډ او دا طریقه داسې کمون ٹھیک ہے نا نو دا یو ایزي میتھډ دی چې آیا په کومې طریقې سره دا مونږ آرډر کې کوو نه نه زه ته چې ascend descend ته واپس راشم my list has header row او زه به دې سره descending order والم او دا به دې سره اوکې کم باس نو ګوره ولنبې z y s b and a نو ګوره ما ته دې طریقې سره راته راکړل نو descending اصل کې اول z والا نمونه بیا داسې y بیا s بیا b بیا a نو دې ته z to a ورته ویلی شي او که بیا زه ascending descending ته راشم my list has header row او زه ګوره ascending orders اخلم دا مې دې ځای نه اوکې کړ نو ګوره اول a بیا b بیا s بیا y او بیا z دا د هغې یو ایزي میتھډ دی بیا ascending descending ته راشه دې ځای نه my list has header row دا واپس یو بل کمانډ دی نو ګوره دې ځای کې که چېرې زه دلته یو طریقې اپلای کړم چې لکه by other name لکه وړومبې دا بیا دا نو ګوره یاد ساتئ then by نو ګوره my list has header row ته به راشئ او بیا then by salary راته وکړه چې کله ته هلته سیلري والې دا له اټومیټیکلي دلته کې څه درکېدله نمبر دې انتخاب کړي چې کله ټیکسټ دې ځای نه والې پوسټ نو تا له هلته اټومیټیکلي څه انتخاب کړي ټیکسټ ځکه چې پای کې تاسو لیکلي ډېر او دیکھیږي دا خو د خوب ټیم هم نه دی ګرمۍ و ګرمۍ هم نه ده چې دا ټیم ته له خوب درشي یخ نه خوب راځي یخ نه خوب راځي سو نو ګوره نیم پوسټ نو یاد ساتئ که ته ډېر دې ځای کې والې سیلري هر څه خو دې ترجیح لومبۍ چا ته ورکوي اصل کلیئر دې نیم ته ورکوي لومبۍ چې د څه مغسې ترجیح هغې ته ورکوي که دلته ته نیم والې دلته سی فار ایگزامپل ته پوسټ والې دلته نیم والې دلته تا معاش واغسته او دې ځای کې تا پوسټ واغسته ترجیح به دې چا ته ورکوي اصل کلیئر پوسټ ته به ورکوي وګوره پوسټ ما سره اوس داسې دی چې کله زه اوکې کم دې ځای نه نو لومبۍ سی ډي بیا اف او بیا اس وګوره دې ته دې نوم ته سیلري ته خو اډو ګوري نه اصل کې ډېر نیم باندې راځي سر د ده په حساب باندې او د ده په حساب باندې به جوړېږي اصل کې ډېر چې دې سینګي بیا راشي دې ځای نه ascend descend ته نو ته چې my list has header row او زه ته چې descending order کا نو ګوره لومبۍ اس والا بیا اف والا خو دې سره به ستا دا ریکارډ اټومیټیکلي څه کېږي دا به چینج کېږي اصل کې ډېر بیا دې ځای ته راشه A to Z ته my list has header row او زه در کوم چې ascending descending کې راته راکړه خو صرف نوم راته راکړه اصل کې که دا نوم نه اخلې نو د هغې ضرورت هم تا ته نشته دی بس دا اوکې که دې ځای نه نو ګورې اول A بیا B بیا S بیا Y بیا Z and Z اټومیټیکلي تاسو له درکړم دا بدل شي سر جي دا سیلري پوسټ پر ورسره دا به اټومیټیکلي ډېر بدلېږي تا سره نیم سره او اوس خو داسې نه شي کېدی کله چې دا اصف د زیب ته راشي او زیب د اصف ته راشي دا خو تاسو غون رپورټ خرابوي اصل کې ډېر دا چې تاسو څومره ډېټا لیکلي او ټوله به ته خرابه کړي نو ځکه دا ریکارډ اټومیټیکلي دې سره موو شي بیا راشي دې سره ascending descending ته ورپسې یو کمانډ دی آپشنز دي tabs commas others sort column only and case sensitive یاد ساتئ ډېر یوازې دا ټیبل دپاره تاسو دا ترتیب نشئ ورکولی اصل کې ډېر مونږ ټیب دپاره هم ورکولی شو ټیب وګورئ چې کله تاسو کوم ځای کې ټیب غواړئ نو دا 3 هلته کې په دې 3 باندې یا په 4 باندې یا په 5 باندې یا هر ځای کې کلیک کړه داسې بس یو وړه غوندې توره نقطه راله داسې زه در کوم چې نیم او چې کله ټیب د کیبورډ نه وښیي ټیب کی نو تاسو ته به اټومیټیکلي دې ته راجم کي او دې کې توری کا پوسټ لکه زه ورکوم زاهد کلرک سجاد زه ورکوم سے کوک واحد سے فار ایگزامپل وګورئ داسې ورکوم ډایرکټر داسې آصف زه در کوم چې سے ایډمن وغیره وغیره داسې ورکوم یو کس ماته وایي چې آیا دا ډیټا په دې طرز سره مونږ ترتیب کې کولی شو نو زه به داسې کار وکړم چې را به شم دې ځای نه ascending descending ته
my list has header row او سبو کوم دلته نو ګره آپشنز کې هغه سم انتخاب کړی دي اصل کړی ټیبس چې کله اوکے کې دي زینا دلته اوکے کا نو ګره نیم او سیلری پوسټ پر خو دو نور تاسو اتوماتیکلی سیکو اسن دسن لیکو ګوره کچره my list has header row زوا نخلما نو یاد ساته بیا بستا دا نیم او پوسټ هم یو ځای بل ځای ته ناخله یو ځای وکړو ګوره نه خلموس نو هیډر رو دا اوکے کړی سه نه نو ستان نیم پوسټ هم یو ځای بل ځای ته لاړ دا غلط طریقه ده زه دا خو زما هیډینګز دي زه خو نه غواړم چې دا دې طریقې سره ما سره وشي بیا راشي دي سن اسن ډیسنټ تا my list has header row وګوره بیا اسن ډیسنټ کوم دا مې اوکے کړل تا نو ګوره بیا ما سره نیم او پوسټ کم دی او ځای بل ځای ته نسی نو مطلب مې دا دی چې کلم تاسو my list has header row انتخاب کې او بیا اسن ډیسنټ کوي نو استاد نیم پوسټ وړمبه خپل ځای پاتې شي او دا غنه لاندې چې څومره ډیټا دا هغه اتوماتیکلی موږ سره اسن ډیسنټ یعنی ترتیب سعودي یا ترتیب نزولی ته اتوماتیکلی تغیر شي اصل کې یوازې دا نه بلکې موږ کاماس وایز مغازي شو کاماس ان ادرس وګوره کچره تاسو کاماس تراشه لکه زه داسې اپلای کوم لکه نیم کاما پوسټ وګوره داسې واحد کاما کلرک سجاد کاما کوک سیدا زاهد کاما ڈائریکٹر داسې آصف کاما سے ڈرائیور نو ګوره ما دلته کاماس ولیکل کاما اوس وګوره کچره دا ټول څه انتخاب کما ascending descending تراشم my list has header row او options تراشم نو هغه څه انتخاب کړی دي کاماس دی په خپل باندې انتخابي بس دا اوکے کا او دې زنه ascend descend کا او دا اوکے کا باس نو ګوره ما سره نیم پوسټ په خپل ځای پاتې شو اسف سجاد وحید زاهد دی اتوماتیکلی ما ترک بیا راشه وګوره واپس موږ سره آپشن کې اوبل کمانډ دی چاہے ته ادر ویل کی what do you mean by other the other دا مطلب دی مطلب دا دی چې say for example لکه زه کوم چې name او say for example salary name او say for example post نو زه کوم چې آصف ماینس چا ماینس ورکړی دی کلرک سجاد سے ڈائریکٹر دا سے تور کوما بشیر سے فار ایگزامپل ڈرائیور وغیرہ وغیرہ دا سے او زه زاهد سے فار ایگزامپل کوک دا نو تور خو ما ماینس ورکړ ماینس نو ګوره تاسو اسن ډیسنټ تراشه my list has header row options باندې کلیک کا نو دې ځکه سړي ما سره ادرز کې سړي ماینس نو ګوره زه ته چې دا ماته اسن ډیسنټ کا بس get to me آصف بشیر سجاد زاهد نبیا ascending descending تراشا my list has header row descending تراشا دا دې زنو کې کا بس نو ګوره دا یو ایزی میتھډ دی چې دې لارې نمونګه دا هر څه اپلای کول شي بیا راشي دې کې واپس یو بل کمانډ چاہے ته sort column only in case sensitive وته ویل کی sort column only in case sensitive د دې کار څه دی ګوره که یو دوه کالم سوالما دلته ټیبل ترازم انسرټ کې دوه کالم ټیبل اخلم داسي دا ما سره ګوره دوه ټیبل شو او دې کې سر کوم چې DIT students او دلته say for example MOS students دا نو واغسته زر کوم چې آصف سے زاهد در کوم آصف در کوم وسیم در کوم یونس در کوم بشیر در کوم یاسر ایٹسیټرا داسې در کوم سے احمد در کوم زبیر داسې دا نمونه مو تور کړ وګوره دا نمونه دي ما سره ما ته یو سویچ به داسې کار وکړه دا دوه کالم را صرف ترتیب دا یو کالم دا بل نه دا بل بخبل ځای پرېږده چلو میں کہتا ہوں آجو ایسے ګوره زه ورته وایم چې بھئی دا یو کالم دا بل پرېږده بیا دا یو کالم انتخاب کړه اصله چې ستاسو زبردست ارینج ډیټا وي او ته بس ځان یو کالم انتخاب کړه نو بس د کور لاره به ته وښیي اصله چې دا یو کالم وشو هغه ریکارډ سیف شي نو که thousands of recording نو ډرایور به کوک ته لاړ شي او کوک به ډرایور ته راشي اصل کې ډایرکټر به کوک ته لاړ شي وغیره داسې نو دا مونږ علي اخلو چې کله په یو ټیبل کې مونږ سره مختلف قسمه فیلډز وي لکه دا د DIT سټوډنټس ته او دا د MOS سټوډنټس دي یو بل سره اړو کار شته دی نه که زه په دې اپلای کوم زه غواړم په دې ونه شي دا یو کالم انتخاب کا راشي دې سره ascending descending order تا او descending ascending order کې my list has header row ته راشه ascending باندې کلیک ګوره دې باندې به اس اثر نه وي ګوره وته یا زه descending راولم کنه descending نو زه ته چې آپشن کې الته کې ګوره ټیک مارک را سره آن شو 60
sort ترتیب کراتا column only دا یو column نور نه okay کا and here we go look at that this is a karshta no بیا راشه header row وګوره اومه یو ټیک مارک آن دی ما سره نه او زه اوس ascending کوم دا به ما سره وشي آیا دې سره کار شته نه نو چې کله یو کالم باندې تاسو سورټ کول غواړئ ډېر نو بیا به دا طریقې استعمالوئ څه کوېسچن راشي دې ځینې options ته ورپسې دي case sensitive چې کله دا ټیک مارک آن کې اوکې هم که دا به داسې کي واو او چې کله دا بل ټیک مارک دا هم آف کړو وګوره دا ټیک مارک هم آف کړو دا هم اوکې کړو نو دا به داسې کي تاسو سرچ کړئ ولې finished دا څه دی دا دې راغی که نه ګورئ دا دې راغی دا به 2 منټه پس راسي دا سی که نه ډېر انټرسټینګ کمانډ دی ګورئ یو 2 ریکارډز د ما سره احمد این احمد خو دا احمد اصل کې د سمال نه شروع دی دا احمد د کیپټل نه شروع دی ارے زه ته وایم چې دا یو کالم خو ما نه سارټ کا د کیس سنسټیو تر راځم که چېرته دا اسنډ ډسنډ کې نو آیا په دې کې بس اثر پرېوځي نه زه ته وایم ګوره دا احمد دام دی احمد دام دی خو چې کوم د سمال ا نه شروع دی هغه لومبې کا او چې کوم د کیپټل ا نه شروع دی هغه بس یې کا سو جو بھی آپشنز کلک کری سے نا مائلسٹریس ہیڈر رو اور دی کیس سنسیٹیو تا بٹک مارک آن کی اور سو گورے اما کا اسنڈنگ آرڈر دی گورے دا سمال احمد با آٹومیٹکلی برشی دا سراسر کی نو مطلب دا چکل یو شان نمونی یو دا سمال نی یو دا کیپیٹل نی زو غورم سمال رون بیشی کیپیٹل بسی شی بردرز دا غیر دا پارا بتا سو دا کمانڈ اس نو بٹک مارک لری کر میرے دوست دا ہاں او په خپل سرجی نیم کو په سمال لیټر باندې نه لیکل او لکه مو سره کیس سنسټیو هم یو نیم وخت کې کنه لکه اوس په غلطۍ سره مانه چې کیس سنسټیو شي دي زم چې سونه کیس سنسټیو دی خالی دی ټول لړوندې کا سرجی کټول یو شی وی یعنی ټول په کمپیوټر باندې وي دوه درې نمونه یو شی وی نو بیا بس ورسته راځي چې دا موږ فادر نیم ما خسته دا به والد راځي موږ سره سور وای نه داسې موږ غواړو ترتیب او بالکل برادر لکه زه وته چې سه فار ایگزامپل دا وی پوسټ شو نه پوسټ کلرک ډایرکټر یا ایڈمن او زر کوم چې کوک او زر کوم چې سکیورټي گارد اوس وای ډیر اوس څنګه ډیر ماتو وایوس کچیر دا موږ سره سیلری وی او فادر نیم وی پوسټ دا و چې 3 درغی نو بیا موږ څنګه پوښو سیلری نه خو نشو کوی دا کنه نه تاسو ونه شي دی 3 کالم وای دا وای او نو ویډیو ګور اوس دا احمد دا محمد دی دا د سی نه شروع دا د ا نه شروع دی ما د کوڅې چې څنګه دا د ا نه شروع دا د دام د ا نه شروع کړ دا درته مشکل شو خو برادر یاد ساتئ بیا هم ترجیح دې دور کې اوس وګوره نو بیا به تاسو دین پای ترازه مایلسټریس هیډر رو دا ټیک مارک ضرورت ته بیا نشته دی او راشي دې نه دین بای ته اډ کا پوسټ دام اسنټ کدام اسنټ کو کې کدي سي نه نو ګوره دیم ا نه شروع کړو دیم ا نه شروع کا سرکټ ما سره ٹھیک ہے نا لکه سرجی موږ سره سو کالمونه کنه لکه نیم وی فادر نیم وی پوسټ وی سیلری یا بالکل اټ ټایم 3 کالم پورې غستی شو 3 کالم نزد اټ لیست 3 کالم نستا د پر یو کالم امپورټنٹ دی بس صرف چتا ته نوم اسندنگ ډیسندنگ شو دا غنو ډیټا اتوماتیکلی ځکه موږ هڅه سپای نیم ګورو او کته بای پوسټ ګوري بای سیلری ګوري نو د 3 فیلډ پورې غستی شي 3 فیلډ زیات نشي غستی ډیر یو چوما وسه په کې او بس یو کالم او بل داسې کنه بالکل بالکل لکه داسې چې اټ لیست یو کالم ترتیب کنه ټول اتوماتیکلی ترتیب ترتیبي کې مخکې موږ کړ لکه چې بعض شی په سیلری باندې ډیپند نه کوي کنه لکه د غي دفتری کارونه او یا د ایجوکیشن پورې مربوط دي والته موږ سره صرف اډرس وی نیم وی فادر نیم وی بعض وخت د غم نه وی اډرس هم نه وی نو فادر نیم وی دا او څو نمونه یو شان راشي نو بیا وسنګ چا ارشاد کوم ځای ولې برادر راش فرعي بس راش څنګه برادر لکه موږ سره نیم وی فادر نیم وی الته ډیګري وی سر بیا وفادر نیم موږ سره نه راکېږي په نیم باندې کې کنه دا وایي کنه چې په نیم په نیم به یو شان وی کنه سیم وی د استاد لکه احمد یو شان نیم او دې بس سنسټیو الیمنت ته ګوري
دا سنسټیو فیګر ته ګوري چې آیا د سمال ان د کیپټل ان دی نو نیم خو به په سمال کې نو بس نه سمال خو نه کنه خو دلته دا ټیک مارک ورکړی دی چې چرته خالی ګور دې کې دام دی چې چرته خالی سره راشي لکه دا اوس خالی دی ما سره دام سنسټیو دي زمارو را خالی هم دل بیا ولم به در کوي آ جاؤ ऑप्शंस इधर या ये ऑप्शंस के सेंसिटिव खाली हम दर ब्याडर असेंडिंग डिसेंडिंग के दर कई दर जो करे खाली डुंबे ځکه مې به تاسو یو ریکارډ خالی پاتې شي د سره دام سنسټیو دی بیا خالی نه پس سمال چې کوم سمال کریکټ نه شروع دی بیا د کیپټل اینا لکه دا اینا تاسو سره درې سلور شروع دي سمال اینا کیپټل اینا خالی نه به خالی سنسټیو بیا بس سمال بیا بس کیپټل چې دا څه وای کنه دا وای چې دلته مې لرم ز په بلکې ملرم نو چې باندې باندې شو نیم باندې درکې درته کنه یې چې ټول ریکارډ سره چینجيږي ټول ریکارډ اتوماتیکلی چینج په یو به سلیکټ کې په دبنا لې ګور لیټس سی احمد دسری دی کنه دا محمد دی زبر پوسټ په ځوالک چې فادر نیم دلته مې احمد زور کوم احمد دا زور کوم چې احمد دلته ورکما نه لاندې ورکه چې هغه وای چې سجاد او دلته ما ورکا احمد ٹھیک ہے نا زور کوم چې احمد دې بلاړم دا احمد دې The single question is different. هغه بل احمد پاک کلیر کړ سر جی مړ چپ کړ عثمان چپ هغه ما ځوان لکه سرجی په دې خپل په دې نیم کې موږ سو نیم یو شانته لرو کنه لکه احمد یو درې سرو نیمونه به یو شان دي نو دا فادر نیم ټول ډیفرنٹ دي आओ زه غواړم چې د فادر نیم په اساس دغه کوم بس من تک کوئی اساسی بات ہے एकदम जो है यूनुस खान ठीक है ना दिल ورکم आसिफ او دل ورکم से फॉर एग्जांपल zebra زبیر نبل سریش دنو زیبرا بول اچھا جو بھی ہو زد نمی شروع کو ascending descending تراشی دی سنا header row بس صرف اور صرف اے the father name پاس آسمان دیو کا باس simple سی بات بس آپ automatically change شی اگر دا اے شو دا کوک شو دا اگر احمد بیاد دیت را گیا سکتے simple سی بات کوئی شوی oh such a difficult question راشه بیبی بس بگو نا یو سمپل کمانڈ دی دا خو صرف ما دا پیراگراف خیر آتا چې تاسو پیراگراف کم ځای نه شروع دی او کم ځای پورې ختم دی وګورئ لکه داسې دا کلیک کا ویډیو پیراگراف دې ځای نه ختم شوی یو دلته ختم شوی دی یو دلته یو دې ځای کې شروع دی لګیا اوسه دا اصل کې ډیر دا نن پرنټیبل کریکټرز دي دا پرنټ کیږي نه دا ما ته چې ستا پیراگراف شروع دی چې کله ته انټر وخه نو الته ستا پیراگراف برابر شي بس دا تخریج او چې مخکې زی نو تعالی به دا پیراگراف دا آیکن دا به بس لکه دغه په شان خطای مخکې ٹھیک ہے نا تو سبھی یو ځای نستی خبرې کوي یو ځای خو نستی نه استاد وګوره داسې نو مطلب دا دی چې دا پیراگراف مارک ماته راکړي او واپس یې کلیک کړو بس ختم یې کړی سي آسان سی بات پیس آف کیک سرجی دا مونږ ته د پیراګراف مارک راکې کړه لاین مارک راکې پیراگراف چې کوم ځای کې زما پیراگراف ته وګوره کلیک کړه داسې نه نو دا ستا پیراگراف دلته یو ختم دی کچره لاین یې راکاو چې کله تا انټر وو الته تا پیراگراف ختم کړ یو کریکټر نو ګور یو لاین لکه دا څه نه دی دا پیراگراف اصل کې دلته کې علی کوم کېږي چې تر څو پورې تا انټر نه وخلې لکه اوس دا لیکل کوم داسې کنه زما پیراگراف شروع دی که زه انټر وهم زما پیراگراف اتوماتیکلی الته ختم شو بل پیراگراف زما شروع شو دی لین شو اورګه تاسو زه پروف کما لیټ می پروف دی زه ګوره زه دا یو لاین لیکم داسې نه دا یو لاین لیکم داسې دا زما سری کزه چرته رستو پتا سو آئے په ورډ کاونټ کې ریویو کې ورډ کاونټ سو پیراگراف کې ما سره یو کچره زه انټر وخما ما یو لاین ندی ما تاسو وي تاسو پیراگراف ته فلحال دو دی اصل کې ډیر ندی ما ته وی چې دا ستا پیراگراف چرته تا انټر وخه نو زه معلوم کوم د دې نه چې آیا واقعي ما دوی او یو پیراگراف دا شی او ستا دا شروع دی اوس ګوره کزه یو داس یو لفظ لیکم داس ډیر دا سو الفاظ دي یو د زکه ما دي کې سپیس نه دیوالي دا شروع دی اصل کې ډیر نو کو چرته زرا شم دی خو ګوره ما نو زه کتیشم چې آیا دا زما سو الفاظ دي ورډ څومره دي ما سره یو چې کله وي ته سپیس دی وخه نو دا ستا دو ورډ شو اصل کې ډیر کو زرا شم دې سره ورډ کاونټ نو ما ته وي سو ورډ شو دا سره اصل کې ډیر
دوا او څو پیراګرافز تاسو سره اصل کې یو او څو لاینز دي اصل کې ډیر تاسو سره سلور نو دا ډیر موږ سره د پیراګراف او دا غي سمپل میتھډ نو ډیر دا ماده پیراګراف مارک شو کې چې دا کم ځای کې ستا پیراګراف ختم شوی دی او بل پیراګراف تاسو د کم ځای نه شروع کیږي اصل کې ډیر دا دا موږ سره طریقه زه به سپیکو ها نو دینا استاد